بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. معزز اوریدونکو د کامیابی راز پسکې فکر کو چون کې معصوم مخلوق یعنی د ګناه څخه پاک مخلوق فقط او فقط ملائک او پیغمبران دي علیهم الصلوات والتسلیمات. فلهذا د یو بنده ګناه دي د نیکی په لاره کې خنډ ونه ګرځي. د یو بنده ګناه دي د نیکی په لاره کې خنډ ونه ګرځي او یو ګناهګار بنده دي دا فکر ونه کړي چې دا د نیکی هیڅ کار نشي کولی. ځکه ځینې وخت کې د یو ګناهګار بنده خبره چې تر کومه ځایه رسیدی شي نو د یو عالم با عمل خبره تر هغه ځایه نشي رسیدی.